څنګه کولای شو موږ تاسو اعداد چې دي هغه په حروفو تبدیل کړو. اکثر وخت موږ تاسو ادارو ته ځو، هلته موږ ته دا رقم چیکونه د بیلونه راځي چې هلته اماونټ لیکل کېږي دې لپاره چې د فراډ مخه ونیول سي. تاسو په حروف یې هم لیکئ. مثلا ګوره دا چک د بانک دلته تاسو هم اماونټ لیکئ، همې دلته هغه په حروف یې هم لیکئ چې غلط نه سي. همدا رقم ته تاسو بانک شرکت کې کار کوئ، چاته رسید ورکوئ، نو رسید چې ورکوئ دلته ګوره هم تاسو اماونټ لیکئ، هم دلته ګوره په ورډ کې هم هغه لیکئ. دا رقم تاسو انوایس کوئ، انوایس چې دا هم ګورم دا رقم دا تاسو اماونټ لیکئ، ګوره دلته څه شی کوئ، هم دلته په حروف هم لیکئ، دې لپاره چې هغه لږ مخه ونیسي. نو دا چې موږ سپیلنګ کې دا سره کوم سپیلنګ کې موږ ته ستونزه راځي، نو راځم ورډ پروګرام اوپن کوم. دلته هر شی هغه چې دا تاسو ورکړئ، دا تاسو په حروف اړ تاسو کولای شئ دغه یا بیرته تاسو په هغه په هغه کې دا کوم هارد کاپي چې دا هغه کې تاسو دا ولیکئ. نو دې لپاره فارمول سٹارټ کوم، کنټرول پلس F9 پریس کوم، دا کوم کوډ راځي دلته از ایکوال څومره روپۍ دي، مثلا 10,000 بیلګې په توګه دا بلیک هغه بیک سلیش ووهه یا به چې ملټیپلای بیا کوي بیا کارډ او TEXT دا چې ووهه د دې باندې بلته همدې باندې رایټ کلیک کوي په دې ورډ پروګرام کې اپډیټ فیل ګوره ما ته 10,000 تاسو کولای شئ بیا هلته ولیکئ. و تاسو یو ځل اوس که چېرته موږ تاسو بیا موږ ته دا عدد راځي مخې ته، نو هغه به څنګه چینج کوو. ګوره دلته چې ودرېدئ دلته به تاسو چې کلیک کوئ Alt plus F9 کوډ موږ ته خلاصېږي. کله چې موږ ته کوډ خلاص اوس تاسو کولی شئ دغه عدد یې چینج کړئ. زه لیکم 1,50,000 بیا به رایټ کلیک بیا کوئ او اپډیټ فیل. اپډیټ فیل شو اوس به ستاسو بیا به کوډ بېرته بند کړئ هغه لپاره، نو به Alt plus F9 بیا پریس کړئ. ګوره 155,000. نو دا رقم تاسو کولی شئ چې دلته عدد حروف سپیلنګ یې دلته راغی، هغه نه وروسته تاسو کولی شئ په کاپي باندې بیل باندې چیک یې رسید یا څه نور ډاکومنټ هغې باندې تاسو کولی شئ سپیلنګ یې ولیکئ چې غلط نه سي. نو دا ګران زده کوونکو موږ تاسو نن ورځې درس درس تاسو ګټه اخیستې وي. موږ یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نور کسان هم له داسې معلومات څخه ګټه واخلي.